د هلمند پوهنتون د رئیس مفتي مولوي شریف الله ابو احمد صاحب په امامت د زرګونه خلکو په شتون کې د لوی اختر لمونځ ادا سو. یا د عیدګاه کې د هلمند پوهنتون د رئیس شیخ مولوي شریف الله ابو احمد صاحب ترڅنګ د هلمند امنیه قومندان ملا امین الله زبیر، د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباری راشد، د امر بالمعروف ریاست استاذ الحاج مفتي محمد یار حنیفي، علما او کرامو، مسؤلین او زرګونه خلکو ګډون درلود. د لمانځه تر اداینې وړاندې د هلمند پوهنتون رئیس مفتي شریف الله ابو احمد صاحب د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت ګډونوال ته د مبارکۍ ترڅنګ د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز پیغام ولوست. ویل چې اختریز پیغام کې ټول ملت ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکۍ ترڅنګ د عبادت او قربانیو، حجونو، خیراتونو او نورو نیک اعمالو د قبول دعاګانې سوي دي. په پیغام کې ویل سوي دي چې متنفذین او د خلکو مشران مسؤلیت لري چې په خپل استقامت سره د الله جل جلاله شرعي حکمونه په جامعه کې نافذ کړي. صنعتکاران ورونه باید د وطن د آبادۍ لپاره لا ډیر کوشش وکړي ترڅو زموږ وطن خودکفایه سي. مسؤلین دي د راستنیدونکو مهاجرینو ښه خدمت وکړي او د حمل او نقل برخه کې تر خپل وسه همکاري وکړي. محترم وروڼو، اوس موږ او تاسو مشترک مسؤلیت جوړیږي چې د موجوده فرصت څخه ښه استفاده وکړو، د شرعي نظام د پرمختګ او کامیابی لپاره لا ډیرې هڅې او کوششونه وکړو، خپل اتفاق او اتحاد لا نور تقویه کړو او هر مسؤل خپل مسؤلیت ته متوجي سي، غفلت ونه کړي، خپل وظایف په خپل وخت سره سرته ورسوي، یو له بل سره همغږي وکړي، یو د بل په کارونو کې مداخله ونه کړي او پوره کوشش وکړي چې شریعت اول پر خپل ځان او بیا پر نورو باندې تطبیق کړي. همداراز په پیغام کې ویل سوي چې د اسلامي امارت ټول امنیتي او ملکي کارکوونکي باید خپلو کارونو ته ښه او جدي متوجه سي. نظام د خلکو د پلار حیثیت لري، باید د یو پلار په حیث د خلکو خیال وساتل سي، د امیر د فرمانونو او حکمونو اطاعت وکړي، ځکه اطاعت لازم او واجب دی. وخت په عبث شیانو ضایع نه کړي. هر شی چې د وخت ضایع کېدو سبب ګرځي باید سخت پرهیز ورڅخه وسي او راتلونکي نسلونه باید ستاسو پوهې او تجربو ته محتاج وي. څلورم مورد چې امیر المؤمنین شیخ صاحب زموږ استاد د پکې پیغام کې مکلفیت راکړی دی هغه دا دی د اسلامي امارت د محاکمو ټول قضات او مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې خپل درانه مسؤلیت ته په کتو د خلکو د حق حقوقو په ترلاسه کولو او د منازعاتو د حل په برخه کې له پخوا ډیر جدي واوسي او په قضاوت کې د قوي کس او ضعیف ترمنځ توفیر ونه کړي. د پیغام په وروستي برخه کې د حجاجو کرام څخه غوښتنه سوې چې اسلامي امارت او ټول اسلامي امت دعاګانې وکړي ترڅنګ د فلسطین په غزا او نورو سیمو کې په میرمنو، ماشومانو او مظلومانو مسلمانانو د صهیونیستانو بریدونه غندل سوي او د عاجل بندېدو غوښتنه سوې ده. د اسلامي امارت د فلسطین له مظلومو خلکو څخه یو ځل بیا خپل حمایت اعلانوي. امارت اسلامي د دې ظالمو په خلاف او د مظلومو مسلمانانو په حمایت باندې خپل حمایت اعلانوي. د فلسطین پر خلکو د هر ډول ظلم او زور زیاتی په کلکه غندي او د عاجل بندیز غوښتنه یې کوي. دا د ونې وړ چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې ولسونه د پرامن، ورورۍ او خوشحالۍ په فضا کې د نیکمرغه لوی اختر مراسم او خوشحالۍ لمانځي.